موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو. ویل دا ولی؟ ویل یا الله پوی نشم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نکړې شو، نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې شي. قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی پا قرآن کے سویم اسی پارا کے عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی را یاد شو چې دا هم یاد لرئ. علماء لیکي چې سړی دیره تراشي او پادیره کی یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا اغا دیرینا سلویخت ورځ عذاب اوچت کی. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولستې سلویخت ورځ ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله. حالانکه دا ادیره آداب دا نه دي. دا دیره آداب دادی چې ور مخامخ شنو وای بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي، کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچه، آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړی رد سلامم کوي، وعلیکم السلام وی. او د امام غزالی مذهب دا ده چې که واقف سره د مړی قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړی پاغه اون حاصلې. بہرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی، خو عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زې او دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبتو د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو شپکوړ وان خفتم الا تعدلون فواحده. دې ته عدل ویل چې هری بی بی کرا با یو بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې دا روان شو بار. ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کار لاړو، نو زور پسې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته، او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه. درې ځله. نو دا پیغمبری سنت تھی
چې ادیره تورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد یې کوي سلويخ ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت شي. عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی. هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ چاته د سر د سوري زین ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوسي. و دا ولی بای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړیو دا دې د سې دی او زه ولې داسې نیمه دا ولی ته نشې ویلی ته څوک اوس راز پکې علماو څه بیان کړي رازی پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان دا ابتلا چاله مال او دولت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان او ابتلا وی تے مالدار کړي او زه غدا کړم تے مسئول کړي او زه سائل کړم ستاوس امتحان دے چې دا دولت ته دې سائل لور کې او کنه ور کې او مزان لدې ساتلې سائل راغه ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خوره اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کولې شو دله می ول نه شو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي کینی ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي چې دا ګیله دی ایس د ګیله او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تفریدی نه او دا بدن دې دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې وړوندې کو چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با داړون سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي اوس دولتي دنیا کې نه درکړي پیسې نه دي درکړي هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو نو 1500 کال مخکې ته د رحمت ته لاړ شي
دا دولتمن بور پس 1500 کال وروسته تو بیا په بدل کې درکې څه دولت نو الله دې وروالا بیا به وګورې نو چې په بدل کې به کم دولت درکې او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دې هر کار وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشقی عاشق سره خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي اخو په بل څه نه په خوراک نه په ناست نه په ملاست نه په بستر نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود بذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زماش ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال امراغ موسی علیہ السلام په لار روان یو سړی او ګډې سرولې اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري دې کې څه عقل شته پرون مې یو افسر ته خبره کوله ما د انګريزانو زمانہ کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغه چلے دو اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغسته دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سر باټینګل راټینګولې شي په دوی خړ سیلاب راشه ابل ورځ مې باټینګل اغستا 23 روپۍ کیلو سر باټینګل 28 روپۍ کیلو دی مال شکر دی خدای پاتې 1000 روپۍ کیلو ډیر خوند کړي مزک یو یو چې ګورم داس څو کراته وي چې وړ ګرانی هم ډیر شکر یره جی دا غوړی کم ځای ته لاړ ډیر شکر ته دا غوړو پته ولګاو دا ایجنسی چا سره دی ته دا وړو پته ولګاو دا میلیونه د چا دی ته د غنمو پته ولګاو دا ټیکی چا سره دی دا چا سره دی دا ستاسو د مور مړونو سره دی دا پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅي نو پړک مجسټریټ بور پسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅه کینه وې دی جیب کې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کور دی وران شه چې وران دي شي ته دا پتاو که چې دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستی هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو بچ زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو پاټای سي خرڅای کنه
چابڑی والا به په 25 روپے کیلو راوړي نو په 26 خرڅي کوي. نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو الکو ورنداریان ډېرې وي. نو هغه به چې بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې بنیغ نیغ شو داس او روب داب به پیواچو. نو ورندار ورتوي چې موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي. دا موزیګیله بل چل نه وردی بس خواره ورندارو ګری پاغي نیغ نیغ. نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي. چابڑی والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات وزګار کا چې د امبر سره میخي پیخي تیریږي. نو سرکونو فټپاتونه سره وزګارې خو خزولې وزګارې کا زنانه وي ته نشي تیرې ده. دا زنانه دي دا زنانه دي کدا د جنډه بازار اجړاګان دي. نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي. من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد. من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد. وې د بل چا د لاس نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي. څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه ته د دې اهل او ته د دې قابل چې تا سره داسې زکا چې که تاسو خیال وکړئ په خوابه د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و. د زوی ورکولو به ځان لبوتو د لور ورکولو به ځان لبوتو د روټای به ځان لو د عزت به ځان لو د پلانی به ځان لو د پلانی به ځان. اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو. مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره اختیار کړه خو چې د بندا سره د اختیار کنو خپل نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې. اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږه دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف ته دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکي. الله دې په شرمونو په تختاو شرمای توکار درته ونکي په تختاو شرمي. نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه دا چې کوم د کائنات مالک دی هغه دی پرېخه دی او د بندا اسره دی نیولې ده چې د بندا اسره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے. راشي بیړه نن تباش و د قوم یو په دوی اغستو باندې بیړه تباش یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي. یو بوتل قیمت 200 روپے. یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنی ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا او د یو ستنی قیمت 100 روپے او لیکي د پړي مزدورانو ته. نتیجه کوو خدای رانی ولی یی کنه د پړي مزدور راشي دا خو زما تجربه ده چې دا دوايي دکان کې ناس د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروي ورته لیکي.
خزا ور سره ماشوم ور سره وسکه 300 ډاکټر لفیس ور بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخ کې به نمبر علي نمبر باندې خمیاش یو میاش ته زمړ کېږم خیر دی میاش بس به تما ګوري بیا دا سم ملک دی دا سم وطن دی ملک هالند کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون کو چې زما د پیشو خېټه کې درد دی 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له استنیواله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وکړ ته خدای راستی که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د زنکدنی او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي الله دې امان را زمونږ یو خپل دا بوډای دا اړه ساده ده دا کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ ازوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګاویا راوا دا بوډای خزه دا بارزي چې پرې نوزي چر نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړي دا او چې دا وروته د نو غیر انیولې دا کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا باچی ورچانه خو بالور ونیو اور ته وای چې څنګه بالا وای چې باچی روي نیوم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې هغه ایرلې چې بیرلې چې یعنی اخوا دې خواړولم راړولم ایرلې چې بیرلې چې خلاص تیرا خلاصا کم کینی مړاوم نو بالا رانی ولی او ایرلې چې بیرلې چې کوي که ډاکټر لویر شي بالا دا که دکان لویر شي بالا دا که سبزی لویر شي بالا دا که وړو لویر شي بالا دا که غوړو لویر شي بالا دا دینه بمزیات خدای څنګه رانی نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي الکه تاسو ټولو وای تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټی کې هغه له څوک راځي ټولو وای هغه سپی څه کوي ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارو شو کوله دا سیدا کنه دا ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارا شو کوله په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور کې په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور وای په ایمان ستاد ملک سرمایدار دنیا نن د مرداري سپی دي کنه دي او پاکستان یو مردار ادا کنه دا ار سړی په اخته دی او پستی ټکی لته سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنیم ارڅ ور سره کوي او پستی ټکی له خلا راسي نن ستا پاکستان مردار دام دا الله یو حیران کو نه خبره هر سړی په دې کې دی چې رور ماتم سره ملاو ماتم سره ملاو زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مون کور ته نو پسپینا تانا باندې د کسٹم والاو چیکینګ کده خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او صلا ولاړی تاسو ته پتا
ایرلی چې بیرلی چلا ولاړی چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دی لاس کې وار نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وی شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپاهي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لاره یې ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې باچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته ویل چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمڼه په خندا شوې ده لاره یې نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا زمون خلکو عقل دی او دا زمون خلکو فهم دی او دا زمون خلکو سوی نو یو اولاد آدم دی څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه حیران کن دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں څوک خو لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي تخت حاصلوي او څوک په تخته پراته دي لمبۍ یا مرګ قبر لے تیار ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی شب قدر شپه وه خدای خبره لکه د میاشتې حساب لګوی روجې ته بیا جنجال جوړیږي حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن ړومبی چاند نظر آګیا نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان کې وه نو څه خبره مې کوله شب قدر شپه وه خلکو ډزې ټاک ټوک ټاک ټوک څه چل دی دا د لیلة القدر شپه د عقل په سترګو ړوند شي د لیلة القدر شپه ډزو ته وایي عزیزانو درې قسمه کال نوی کی یو انګریزی کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نویش یو اسلامی کال دی چې د 1 محرم نه نویش یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوی کی د اسمانونو کال بیگا د اسمانونو د کال د نیوی کې دوش پوا اسمانونو کال نوی څه مطلب شو تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع شي د انسان د ژوند زړې رجسټري محفوظ شي چې دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسټرو شروع شي نو بیگا شپه د دیوه چې بیگا به زمون په نوې رجسټر کې
دا لیکلی شوي چې دی په مونځ ولاړو که د تسبیح اړولې که د الله الله کول که د خدای دین بیانولو او که د بلو پرنټ ته ناستو که د وی سی آر ته ناستو که د ټلویزیون ته ناستو که د زنا کولا که د شراب سکل که د غلا کولا که د جواری کولا د چا رجسټرې به په دې شروع وي او د چا رجسټرې به په دې شروع وي بیګا د دې شپه نو مانه پښتنو کا چې نن څه پکار دي مال شپه د دې دا او که یو سړی ځان الله والا کول غواړي نو یو بزرګ نه چاته پوسو کو چې د ليله القدر شپه راته وخایا ا بزرګ ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر تو قدر بدانی اشنا د ليله القدر د شپې څه پختنی معنی کې والله هر شپه د ليله القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي ارش الله پارش پکې ملاوي پارش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف راوړي ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري برای راس رابطه وی نیمه شپې نه بعد د اول اسمان او د زمکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورکړي څوک نا بزرگ ورتوی چې هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی ارش په د ليله القدر د حکتا سره قدر پیدا شي نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دے هر کار حیران کن دے انسانی عقل رسائی ورته نکی صرف ته دومره مکلف دومره چې وې بدا چې تب چرته ګډبګان ځان نه جوړ کړي موسی علیہ السلام د زمانه یا الله تب چرته جامع بده خیرنی چې درته وي یا الله تب چرته سر کې بده سپګي شي چې درنه وبا خدای تب چرته زما د ګډو ډیر مزیدار پي دي چې لګي در باندې موسی علیہ السلام ته راپیښ الکه داسې ویل جی خدای یادوم کړ بیړه دی غر کشه دا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کو موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دی تباہ اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهې ما چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما خو ټول مرګړې او چیلای سرونی دي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وای چې وحی آمد سوء موسی یس خدا وحی آمد سوء موسی یس خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اګډ بخو زما یارو یا الله خدا سی ویل ورتل نہ کنا موسی تو برائے وصل کردن آمدی تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو ما دل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا
ما سره د خلکو ګټ جوړ وکړه ما دل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخه تو ورته چلو خا بیا تماشا کا موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړو ګډبه په سیواره او داغه د یادولو چلې ورته وکړه زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه الله دې زه ته ګوري کم زه ته دې زه ته د ګډبد دې زه قدر دی وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې دې کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لم تنبیه ورکړ نو معامله د دغه زیاده ها معامله د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغی اجتماع ته تلو م په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګا مل داس کې دا دلته دوړي مړی نو لګدا چومه پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل زده د معشوقیا غ عاشق خوخي چې خړ پړی ويخته بابري په خاورو کې ورته ناشتي وې د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې او مګي چې خړ مخ معشوقې تلاړ چې رحم را باندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړې عمر به خوښ تا پاک مصالحه قالینی راغسته چې صاحب په دې کې دا ګور نه څومره لوی لوی خلق چې په دې ځمکه پراتی یا د تبلیغی اجتماعګانو ته چلار شمال ته ګورم ماته د رحمان بابا شعر رايات چې بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال دا نو عرض میں داو چې معاملہ د دې زیاده معاملہ د ظاهر بیروپیت نه ده معاملہ د دې زیاده دې زیاده ګوري چې زما متعلق ستا دې دې کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمون خو بیړه ورکړ ول ګور په یو جنگ کې اوس کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته پیغمبر ولار دی او داغه په لاس بیعت چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان په سیر اغستی و په کافرو وره چې په ورغه ال شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ویلا دا سره ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو معاملہ د دې زیاده معاملہ د بیروپیت نه ده د دې زیاده پس خدای ته څه په لاس ورځي روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او تد مړ کوي څه په لاس روټه مخوري او بمس کوي چای مس کوي ها ها څه چل په چل پوي دیکھو ګور چې معشوقه وږي وي او عاشق روټه خوري نو په معشوقه خلګي کا بدلې ها خدای امرکه چرته مې شک مشن کوم کړي ده کنه خبره پويږي کنه پويږي اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری والی نو ته به داغه خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي د پاره رئیس دی خدای وي زم سخرم سکم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصوف کا
اوس ګوره بدلی بیا څه ور کړی دی بدلی د لوګي یو وګمه غوندي په خله کې پیدا شي د لوګي پیغمبر ته ویلي چې او پیغمبر په خپل ذات مې دی قسم حدیث قدسی دی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روزدار سړی د خدای غو وګمه چې د خدای وي ماته د مشکو نم زیاته بهتره یو عاشق ته چاوي چې خوشبوئی والا هغه خوشبوئی ولکمه خوشبوئی می چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د یار د خولي وګمه چې د په خدای قسم د دنیا عطرونه ته قربان ستا د خولي وګمه خدای ما کوئی ماته د مشکو نم بهتره نو بیا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفت موصوف په دې پوي د هرې نیکي اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاويږي واحد اجر د روزې دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزدار ته نو هر کار حیران کون دی کنه هر کار نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله دی نو دی الله ته اسم ذات وایي نو د جمهور علماو مذهب دادی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرگانو نقل کتا سو خیالو کوي قران کې سوال چې څو وخت کې ذکریا علیہ السلام کولو د زوی غوښتو د پاره نو الته کوم لفظ ویلو اذ نادى ربه اذ نادى ربه نداء خفيا ربه الله ته आवाज کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې چې څو وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکړو دا لفظ وي چې یا الله کته غواړي چې ستاد د زمکه د پاسه نامې غستو ولا پاتې نشینو د 314 کسان ټول ختم کا او کته غواړي چې ستا نامې غستو ولا پاتې شینو د دوی امدادو ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نو ګورن نصرکم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو الله وانتم ذلہ حال دا دی چې تاسو کمزوري وي نو فتقوا الله لعلکم تشکرون امداد پڅوکو ب5000 من الملائکه منزلین ب3000 من الملائکه منزلین یو ځله 3000 ملائکه راولېګلې بیا 15000 ملائکه راولېګلې نو هر مشکل کې چې आवाज الله ته شوه دی ا مشکل حل شوه نو اسم ذات چې دی غ صرف لفظ الله علماء لیکي چې یو بزرګو د نیمه شپه ناستون هغه الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله زما خو ژوند ټول تیر شو پدې کې چې زویم چې الله 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 ژوند مې پدې کې تیر
او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدای ما زه خو یې مر وخت نو کله ختم مهرباني وکړه نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماست گفت اللہ تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست گفت اللہ تو لبیک ماست اب بزرگ سوی اللہ 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 نو آواز ورته وشو چې الله تو لبیک ماست دا ستا الله لفظ چې دی دا زما لبیک دی که زما توفیق نه وای نو په دې شپه کې به تا الله ویلې څنګه وی او چې تا الله کې نو زه درته حاضر لاړم تاسو خیال راغی نو اسم ذات چې دی دا صرف د الله ذات دی او لفظ الله دی عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خېدي خو لویه وظیفه چې دا هغه د اسم ذات نه بل نشته که خدای وس درکو توفیق درکو نو هر وخت جبه په دې عادت کې چې الله 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 بیا د بعضی بزرگانو دا زړه چې دی دا جاری شي د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 دا اسم ذات او شرطیان تاسو وای چې سم مشکل درته پیښ شي نو دا الفاظ درې ځله وای چې حسبنا الله ونعم الوکیل اوس حسبنا کیم ګره الله دی حسبو نا څوک الله حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا درې لفظ دي او ته درې ځله وایا او هغه طرف ته چوف کا هر مشکل چې الله تعالی به آسانه ځکه هغه کې اسم ذات یو آیات کرسی دیکھم لفظ اللہ دے اللہ لا الہ الا ہو سر کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یو آیات کرسی او آیا او هغه طرف ته چوف کا هر مشکل چی خدای به آسان نه آیات کرسی متعلق علماء تر دې پوری لیکلی دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی ویل نو سلويخ ورځې دا غټولې ادیرین عذاب وچت زکه چاغیم په سر کې الله لا اله نو لفظ الله چې دا اسم ذات دی عزیزانو جبی چې دی په دې عادت کوي روزه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کار وکړي یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد وي دویم چې وخت درته ملاويږي
نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل. نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډیر خوشالېږي چې زاغه کار وکړ، ته په څه خوشاله؟ نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالېږم زیات به تلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشالېږم. نو خدای توفیق درکړي قرآن ویلې نو د دې تلاوت پروژه کې کوي. غیبت نه ځان بچ ساتي، مونږ او 10 کوشش پکې وکړي او د قرآن تلاوت پکې کوي. روزګار ټیم اسی مکه تاسو خیال را نو دی وجنا روزه یو عبادت ده. پنځه ارکان دي د اسلام، پنځه کلمه، منز، روزه، حج او زکات. بنی الاسلام علی 5، اسلام بنا چې دا پنځه سيزونه دي: منز، روزه، حج، زکات او کلمه. پدې کې منز او روزه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي، دا به تار وخت کې. حج او زکات چې ده هغه مالی عبادت ده. پیسې او دولت در سره راغې حج وکړه کینی در باندې فرض نه ده. پیسې در سره وې زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دي. په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روزه هم ده. روزه ته عربی کې صوم وای، صيام. صيام په عربی کې ځان ساتل ہوتا وای، ځان ساتل. اوستا روزه به کله روزه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه، د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړي دي. د منهیاتو نه ځان بچ کی. بیا به په دې روزه کې د خوراک، سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ. روزه واحد عبادت ته پټولو عبادتونو کې واحد عبادت چې د دې ثواب په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي. د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس ورکړي. یو حدیث قدسی کې راځي چې نه خبره دینم لګه تیز ده. الصوم لي وانا اجزا به. روزه زما ده زکه چې روزدار سره ما سره مشابه شي په روزه کې. خدای پاک خوراک، سکاک، جما وغیرہ وغیرہ د ار سینه منزه مبرات. روزدارم د ار سيزونه په ځان بند. نو په دې جز کې د روزدار تشبیه د خدای سره راشي. نو الله وی الصوم لي وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي. یو خو الصوم لي وانا اجزي به ده نه، الصوم لي وانا اجزا به. روزدار ته د روزي په بدل کې به زور کړل کېږي.
زبا د دشم یعنی د دې داسې مثال چې الله پر روزه کې اعلانو کی چې ما سوکلی ما سوکلی کما سوکلی نو روزه دیولی عزیزانو الله دې توفیق درکړي پروژه کې کوشش وکړئ یوازې روزه نه کال 12 میاشتې کوشش وکړ خدا روزه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته پدې کې ډیر زیات کوشش وکړ او بل دا چې اسم ذات لفظ الله ده عثمان چا پوسو کو چې باز خلق زکه زمونږه پریدي چې دی خدای ته خدای وایي څوک ورته سوي څوک ورته سوي خدا غلط ځکه دی چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپکیږي کنه ها د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به په خپکیږي نه چې بنی آدم په خپل نوم غلط غستو خپکیږي نو الله په خپل نوم غلط غستو به خپکیږي نه بلکې الله سردام وایي چې جل جلاله وعم نواله لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي دا سه د الله نوم سره جل جلاله وایي نو عزیزانو جبی ګوره په دې عادت کې دا نور ټول بکواس دا زمونږ ژوند بکواس دا زمونږ ملک بکواس دا سچ تاسو ګوره یو اوري دا ټول ګوره غپ ته نتیجه به ګوره ډیره خراب سچ ګوره یو سچ اوري په پاکستان کې هر ورځ نوې قهر نازلېږي د بنی اسرائیل په شان ارو دا اخبارونه دي دا اخبارونه دا د بنی اسرائیل عذاب دی قسم په خدای چې اره ورځ به پکې داسې خبره وګوري چې ټول ورځ به د خپل زخم ویني ساتي اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطر کې او عدم اعتماد ووټ پیش کی اوس ټول قوم په دې اخته دی ټوله صوبه پلانې منبرو تختیدو پرانه راو تختیدو پرانه او تختیدو پرانه په خوا به دا تختیدي خزي به مټی دی چا سړی پسې به مټی ځه اوس مونږ په داسې شرمیدلی ملک پیدا یو چې سړی پکې مټی دی دا تاسو چې ولا وټونه ورکړي دي دا مټی دي خزي دي کما مټی ځه خزه چې وګوري کنه مټیزیږي ولی خو سړی خوښ شي یا میړنه چې مټیزیږي یا میړه یا غوګنی یا پوزنی یو خ کټه وګوري بس هغه پتی مټیزي دل تروره چې خ کټه کم یوي چا سره کروڑ روپۍ وی وزارتي سیټونه میټونه ورپسې مټی نو په دې ملک دې سړی مټیزي دل شورو سړی مټیزیږي لګیا نه په مولا اعتبار شتا نه په پیر اعتبار شتا نه په میا شتا نه په سید شتا نه په خان شتا نه په نواب شتا نه په